بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم تاسو سره سنا الله او تاسو ګوري پښتو 302 ملګرو. نن موږ تاسو ملاقات کوو داسې شخصیت سره چې د څه قسم له تاریخ محتاج نه دي. راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی څنګه له خیر خیریت ته؟ ها خیر د ستا طبیعت ښه دی؟ تاسو ښه یې جی؟ د الله پاک احسان دی. استاد جی تاسو ښه او خیر دی جی؟ بالکل ستاسو دعا دی الحمدلله. شکر دی شکر. استاد جی د شاعرۍ حواله سره شاعرۍ آغاز تاسو د کله نه کړو؟ زما نوم ملتان زیب تخلص په شاعرۍ کې محتاج نو الله پاک دې موږ د ځان محتاجه ساتي او خدای پاک دې څوک د انسانانو محتاج نه کړي. نو په دې وجه باندې په شاعرۍ کې زما تخلص چې دی نو محتاج نو اشاره زما الله طرف ته ده چې ما دې خدای پاک همیشه خپل محتاج دی. امین امین. نو د شاعرۍ د آغاز خبره تاسو وکړه. نو د شاعرۍ آغاز چې دی نو په 1995 چې هغه زما د ځوانۍ دور او په هغې کې زما د شاعرۍ آغاز شوی. او شاعر صاحب دا راته وایي تاسو د شاعرۍ آغاز د شعر نه کړی او غزل نه کړی او د څه نه کړی؟ نو بس دا خو سړی د څه نه څه حالاتو نه متاثره شي او د هغه متاثره حالاتو په بنیاد باندې چې دی نو لکه د هغې ابتدا وشي. نو زه د دې حالاتو نه متاثره شوی وم. زه خو نن د عشق د مرحله کې ما یو غزل لیکلی څه په وخت پس چې دا هم د 1995 غزل دی. غزل پې چې دا ستا په مخ ورې لګي زلفې چې دا ستا په مخ ورې لګي داسې مې په زړه د غم ارې لګي داسې مې په زړه د غم ارې لګي شپه مې تلوسو کې ستا د غم وي شپه مې تلوسو کې ستا د غم وي دا د هجر شپې په ما خوږې لګي دا د هجر شپې په ما خوږې لګي غم چې د اشنا شبي شبي لګي زلفې چې دا ستا په مخ ورې لګي زلفې چې دا ستا په مخ ورې لګي داسې مې په زړه د غم ارې لګي. نو اے نادانه زړه ولې صبرېږي نه اے نادانه زړه ولې صبرېږي نه تل دې ان په سر توري تیرې لګي تل دې ان په سر توري تیرې لګي داسې مې په زړه د غم ارې لګي زلفې چې دا ستا په مخ ورې لګي زلفې چې دا ستا په مخ ورې لګي داسې مې په زړه د غم ارې لګي مرمبتې هیڅ کله رغېدې نشم. ډېر ښه استاد جي. مرمبتې هیڅ کله رغېدې نشم غم چې د اشنا شبي شبي لګي غم چې د اشنا شبي شبي لګي داسې مې په زړه د غم ارې لګي زلفې چې دا ستا په مخ ورې لګي زلفې چې دا ستا په مخ ورې لګي داسې مې په زړه د غم ارې لګي
نو دا خو د محتاج د زړه دردونه وو آها دا خو د محتاج د زړه دردونه وو ډېر ښه شاعر صاحب و خیر دې کو پتا باندې ټپې لګي یعنی ته بواجه دا ټپې دي خو نه بلکې دا د زړه نه راوتلي اوازونه حقیقتونه دردونه دي نو دا خو د محتاج د زړه دردونه وو دا خو د محتاج د زړه دردونه وو و خیر دې کو پتا باندې ټپې لګي آها خیر دې کو پتا باندې ټپې لګي داسې مې پزړه د غم اری لګي زلفې چې داستا په مخ ورې لګي زلفې چې داستا په مخ ورې لګي داسې مې پزړه د غم اری لګي ډېر ښه استاد ډېر ښه ماشاءالله شاعر صاحب حد دې پې کړی حد دې پې تمام کو ماشاءالله زبردست و ښه استاد جي نو مسافرو دپاره څه ډالۍ کوي نو مسافر خو زه خو دا وایم جی چې هغه وطن دې پې جنت شي چې مې اشنا کوم ځای کې عمر چې چېرته زموږ مسافرونه دي الله دې کامیاب کړي الله دې خوشحاله ساتي الله دې چې دی نو په خیر خیریته په خوشحالو سره خپلو کورونو ته خپلو وطنونو ته واپس راولي نو زه خو مسافر ورونو ته دا وایم چې دی استاد جي ورته اجازت مال رکا مور غریب مزدور لا بل وطن ته زمان دوا کوا و اجازت مال رکا مور غریب مزدور لا بل وطن ته زمان دوا کوا و دوا کوا ډیر ګرانی د روزګار می نشته بیا بشم زور وس میزوانی د روزګار می نشته اجازت مال راکا ستړستو مان بدیری تماس کو تن لزما دوا کوا و اجازت مال راکا مور غریب مزدور لا بل وطن ته زما دوا کوا بیا غا بل یو شاعر ویلی د خیال محمد صاحب په आवाज کې وی لکه باورا چې د ګلونو په چمن پسې وی لکه باورا چې د ګلونو په چمن پسې وي داسې مې زړه تل نه قراره ستا دیدن پسې وي لکه باورا چې د ګلونو په چمن پسې وي هو څومره خفه یم د زړه سره چې تا نه وینما څومره خفه یم د زړه سره چې تا نه وینما دومره خفه یو مسافر په خپل وطن پسې وي دومره خفه یو مسافر په خپل وطن پسې وي داسې مې زړه وطن نه قراره ستا دیدن پسې وي لکه باورا چې د ګلونو په چمن پسې وي هو راځه چې سره نن وکړو د نن خبرې راځه چې سره نن وکړو د نن خبرې ډېر مې لیدلي چې خفه سبا په نن پسې وي ډېر مې لیدلي چې خفه سبا په نن پسې وي داسې مې زړه وطن نه قراره ستا دیدن پسې وي لکه باورا چې د ګلونو په چمن پسې وي هو ډېر ښه مینوالو مسافرو د مسافرو لپاره یو خصوصي د استادي طرف نه وړوکی غوندې نظم انو وس ملګرو زمونږ په راغلي ملمه کې یو داسې کوالټینګ ده چې تاسو ته د انګلیش په انګلیش کې ټپې مطلب په اردو کې په پښتو کې به راته کوي راځي استاد جي ستاسو مونږ ډېر داسې مو اورېدل دي چې تاسو انګلیش ټو پښتو ټپې کوئ نو هغه خو یو څو اکثر زمونږ د پښتو مصري داسې که نه وی په مرګ بمرم پاتې به نشم او ګور ته به یوسم او ستا رټلي جوابونه وی I will die through death and will not remain and carry your rashwal to the grave په مرګ بمرم کمرم پاتې به نشم ګور ته به یوسم او ستا رټلي جوابونه بیا وایوي د دریابونو لامبو زنم د بیلتانو نو و په چړ مې مات کمات شو زنګنونه I was the divest of rivers. No, my knees have been broken by my rival heights. No,
یو ځل بیا که بیا په دې لار راشانو په پوخانو پلونو دې پرېنو که پرېوتل ګردونه Oh beloved, come once again on the old path. Dust are laying on your old footprints. No, bia waiwe, I can't wait, I can't see her. Oh my compelled love, though you have made me tired. Nami didano shina mi sabru po gam laduli. How yarani stala diklamai. No, oh beloved, look at the Margala hills. Oh beloved, listen, look at the Margala hills. That you may remember. The Margali, Gurunu Taguranu, Chidar Tayada. How she Zamali Wanaiminai. Who kadit? وکړی بچرتا ګرځوینه د باران شپدم و په بیابان شپدم د مسافرو ها کړی بچرتا ګرځوینه د باران شپدم و په بیابان شپدم د مسافرو و مسافر مو وجنی خاوند د باران شپدا و په بیابان شپدا په ځن کدنو او کې د وطن ارمان کوینه د باران شپدم و په بیابان شپدا د مسافرو و د مسافر لالی سلګای دی د باران شپدا و په بیابان شپدا مخې وطنو او تکوي چې سایو خېجنه د باران شپدا و په بیابان شپدا د مسافرو ها کډي بچرتا ګرځوینه د باران شپدا په بیابان شپدا د مسافرو خاملګرو تاسو ته استاد د انګلیش او د انګلیش ټو پښتو ټپه وکړي نو استاد به د مازی ذکر او استاد مازی سره تعلق ساتي نو استاد نه بداوا مازی د تورغر حواله سره د پوس کو چې استاد مازی او تورغر سره لیکل دي استاد تاسو مازی تورغر سره لیکل دي نو هغه خو د یو شاعر کلام دی کنه د ګلو ډکه جولې وړم د یار دي دن لازم پر ګلو کې مې یار دی کنه نو کله دې فرمایش نو دا خو به درته وایم دالې دی استاد شاعر سے مینوالو ته نو زه د تورغر مینوالو رونو ته مو سلامونه وایم او دا یو مصری زه خو ما هلته هم په یو پروګرام کې ویلی وو دې پروګرام کې به یې وایو هو د ګلو ډکه جولی وړم د یار دیدن لزما د ګلو ډکه جولی وړم د یار دیدن لزما په تورو غرونو کې مې یار دی د ګلو ډکه جولی وړم د یار دیدن لزما د ګلو ډکه جولی وړم د یار دیدن لزما په تورو غرونو کې مې یار دی و په تورو غرو د خدای نظر وي په تورو غرو د خدای نظر وي و په سرې واورې وروي په ویښ ګلونه و په تورو غرونو کې مې یار دی و د ګلو ډکه جولی وړم د یار دیدن لزما د ګلو ډکه جولی وړم د یار دیدن لزما په تورو غرونو کې مې یار دی و چې ورته ګورم زړه مې باغ شي و چې ورته ګورم او زړه مې باغ شي و د دې تور غرونه دې تل په دنیا وینا و په تورو غرونو کې مې یار دی استاد دا په کې بیا وایا و چې ورته ګورم او زړه مې باغ شي و چې ورته ګورم او زړه مې باغ شي و د دې تور غرونه دې تل په دنیا وینا و په تورو غرونو کې مې یار دی او د ګلو ډکه جولی وړم د یار دیدن لزما د ګلو ډکه جولی وړم د یار دیدن لزما په تورو غرونو کې مې یار دی ډیر ښه استاد جی ډیر ښه ماشاءالله زبردست کلام او استاد جی تاسو چې کوم دینو کراچۍ ته راغلی یئ او د کراچۍ رونو ته به تاسو څه ډالۍ کوئ نو د کراچۍ رونو ته خو د ټولو نه مخکې زه د مینې او د خلوص ډک سلامونه وایم قبول یې کړئ لږه ټول او وی ستا د ښایست ګلونه ډیر دي ستا د ښایست ګلونه ډیر دي
او جولۍ مې تنګه او زه به کم ټولوم. نو هغه سردار علي ټکر په اواز غالبا د هغه اواز و د کراچۍ د رڼاګانو ښار کوي یاره که دغه د ګلزار علم په اواز نو تاسو د هغې په اواز کې ډالۍ کوي شاعر صاحب. هو د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې روکه یاره دا خپلې خړې کوڅې هېرې نه کړي. د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې روکه یاره دا خپلې خړې کوڅې هېرې نه کړي. که کراچۍ پتا باد وي آباد دې وي زما زړه پېښور مه هېروه. که کراچۍ پتا باد وي آباد دې وي زما د زړه پېښور مه هېروه. راشه په سترګو مې لاس کېږدمه اوده که یاره زما د ژوند شوګیرې هېرې نه کړي. د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې روکه یاره دا خپلې خړې کوڅې هېرې نه کړي. خدای خبر ته به مې په ویښه یادوي او که نه زه دې په زړه کې یادوم عابده. خدای خبر ته به مې په خوب کې یادوي او که نه زه دې په ویښه یادوم او اشنا. نو راشه د ملکڼ په سر راپورته شه ټپه شه یاره د پښتونخوا نظارې هېرې نه کړي. د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې روکه یاره دا خپلې خړې کوڅې هېرې نه کړي. نو خپلو خیبر پښتونخوا هم نه دي هېرول پکار که نه. دا خو د کار ځای کې مسافر خو خپل وطن خو خپل وطن خوږي او چېرته چې انسان پیدا شي او دغه سترګې کولاوي شي په هغه خپل وطن باندې ولګي په هغه پاکو سترګو باندې خپل وطن وویني نو هغه کس که بیا د دنیا په هر ځای کې چې پاتې کېږي هر ښار کې هر علاقه کې نو هغه خپل وطن یادونه ورته راځي. خپل وطن خپل وطني. استاد خپل پروګرام خپرونه به کوو. استاد نو بس د پروګرام خپرونه به کېږي او اختتام ته به رسي. استاد د کمرګلې په اواز کې راته دا وایي چې دا د ګودر غاړه او پرې نه دی. د کمرګلې اواز چې دی که نه په هغې کې ډېر زیات سوز دی او هغې ته که موږ لکه فخر سرحد وایو فخر افغانیو وایو نو بې ځایه به نه وي. نو هغې چې دا کوم غزل ویلی که نه دا د ګودر غاړه استاد دا به دا شانته وایي که نه چې په دې کې د زړه نه یې وایه او عجزي ده پکې. دا ټولو مینهوالو ته ډالۍ کول غواړو ولې چې خصوصا دا ځوانان ناست دي او په دې باندې داسې قسم غزل ډېر ښې دا د ګودر غاړه پرې نه دي دا د ګودر غاړه پرې نه دي ای ملنګیا رکی د قدم رو او مزرب د پام رکی د قدم رو نو ته د دیدن تږی وي ته د دیدن اوږې وي ته د دیدن تږی وي ته د دیدن اوږې وي راغلم دې رېبام رکی د قدم رو راغلم دې رېبام رکی د قدم رو او دا د ګودر غاړه پرې نه دي دا د ګودر غاړه پرې نه دي ای ملنګیا رکی د قدم رو او مزرب د پام رکی د قدم رو سمره کړي دلوي سمره جړي دلوي سمره کړي دلوي سمره جړي دلوي نور اغلم دې رېبام رکی د قدم رو راغلم دې رېبام رکی د قدم رو دا د ګودر غاړه پرې نه دي دا د ګودر غاړه پرې نه دي ای ملنګیا رکی د قدم رو او مزرب د پام رکی د قدم رو ډېر ښه ملګرو د استاد جي تاسو ته شاعر صاحب د کمرګلې په اواز کې دا د ګودر غاړه او پرې نه دی د ټولو مسافرو ته ډالۍ کړه. نو بس خپل د پروګرام خپرونه کوو. خپل ورور ثناء الله خان له ورکړئ اجازت. د کیمرامین زیب خان سره د راتلونکي پروګرام پورې خپل ډېر زیات خیال ساتئ. د لوی الله په امان.
بینه نه نیولې